حضرت عیسی علیه السلام په یو کلی باندې تیریدی چې په دغه کلی کې یو غر و چې په دغه غره کې ژړا او چغې وې. نو حضرت عیسی علیه السلام دغه کلیوالو ته وویل چې دا ژړا د څه شي ده. دوی ورته وویل چې عیسی علیه السلام د کوم وخت نه چې موږ په دغه ځای کې اوسېږو موږ دغه اواز اورو. حضرت عیسی علیه السلام د خپل رب سره سوال وکړي چې یا الله جل جلاله ته دې غر ته امر وکړه چې زما سره خبرې وکړي. نو الله جل جلاله غر ته امر وکړي چې د حضرت عیسی علیه السلام سره گویا سه. نو غر आवाज وکړي چې عیسی علیه السلام ما نه پوښتنه وکړه. حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایله ما خبر کړ چې دا ژاړې ولې. نو غر ورته وویل چې عیسی علیه السلام زه هغه غر نه یم چې زمانه خلق بوتان جوړوي بیا د هغو عبادت کوي. نو زه بیریږم په دې چې هسې نه ما نه هم دا خلق چې دي بوتان جوړ کی او بیا د دو عبادت کوي. ځکه چې ما د الله جل جلاله ارشاد مبارک اوریدلی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. تاسو وبیریږئ د هغه اور نه چې خشاک انسانان او کاڼي دي. نو الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وحی وکړه چې غر ته تسلی ورکړه چې ما دې غره ته د جهنم څخه پناه ورکړه. محترمو مسلمانانو، غر څومره سخت او کلک دی بیا هم د الله جل جلاله څخه دومره یره کوي. نو څرنګه انسان چې ضعیف او کمزوری دی دته په طریقه اولا سره د اور نه پناه غوښتلو یره پکار ده. څنګه چې الله جل جلاله دا غر ته عفو وکړه دغسې چې انسان د الله جل جلاله څخه بیریږي نو دته به هم الله جل جلاله عفو وکړي.